د کبر او غرور انجام. شیطان 80,000 کاله د فرښتو ملګری و، 40,000 کاله د جنت خزانچی و، 10,000 کاله د مقربینو سردار و، 14,000 کاله یې د عرش طواف کوو. په اول اسمان کې یې نوم عابد و، په دوهم اسمان کې یې نوم زاهد و، په دریم اسمان کې یې نوم عارف و، په څلورم اسمان کې یې نوم ولی، په پنځم اسمان کې یې نوم تقی، په شپږم اسمان کې یې نوم خازن، په اووم اسمان کې یې نوم عزازیل، او اوس یې نوم ابلیس دی چې دا نوم به تر قیامته پورې وي. وګورئ د کبر او غرور انجام چې له کوم مقام څخه یې کوم مقام ته ورسوو. الله تعالی دې موږ ټول له کبر او غرور څخه وساتي.